السلام علیکم د HTML5 کورس ته په خیر راغلی. دا د HTML5 کورس اتمه ویډیو ده چې په دې ویډیو کې به نن موږ زده کوو د HTML images چې موږ څنګه یو عکس یو تصویر په خپل ویب سایټ باندې راوستلی شو، څنګه هغه موږ اپلوډ کولی شو او څنګه هغه تصویر موږ یا ورکوټی کولی شو، کوچنی کولی شو یا غټولی شو، او څنګه د ویب سایټ ښي طرف ته چپ طرف ته لیفټ رایټ څنګه راوستلی شو او ورسره نور کم داسې کارونه کم هغه موږ کولی شو پریکټس کولی شو په خپل ویب سایټ کې تصویرانو سره عکسونو سره. هغه به نن موږ په دې ویډیو کې زده کوو او دا ټاپک لږ غټ دی نو موږ به کوشش وکړو چې دغه ټاپک په دوه حصو کې تقسیم کړو. یو پر روانه نهمه ویډیو کې به ووایو او نیمه په دې کې ووایو. اول موږ څنګه د ایمیج راولو، کم ټیګز استعمالو، اول به موږ هغه زده کوو. کم اولنی کم ټیګز چې دي هغه اول به دلته موږ یو د هیډینګ ټیګ واچو چې دلته ورسره څه لیکل ولیکو چې هغلته راشي HTML image practice. دلته موږ په کمنټ کې اچولی، دا به بره نه راځي موږ ته ویب سایټ باندې، چې کمنټ دپاره دی موږ دپاره دی. د عکس دپاره فوټو دپاره چې کوم ټیګ دی هغه IMG په نوم ټیګ دی. چې IMG په نوم ټیګ واچوئ تاسو، د هغې د کلوزینګ ټیګ ضرورت نشته، که وایي چې مشکل نشي خو ضرورت یې نشته. دا اټومیټیکلی خپله به دلته تاسو SRC په نوم یو اټریبیوټ هم اچوئ دی کې چې هغه ډېر مهم دی، هغې نه علاوه دا فایده نه لري. د SRC اټریبیوټ څه شی دی؟ سورس، یعنی کم طرف نه موږ د عکس راوړو، کم ځای کې د عکس پروت دی زموږ په کمپیوټر کې هغه به موږ زده کوو چې په کم ځای کې د عکس پروت دی. دې دپاره به موږ لاړ شو. زه به تاسو ته دا وښیم چې دا د ایمیج په نوم فولډر دی دلته ما سره، دا فولډر دی، دا فولډر تاسو کتلی په ډیسکټاپ کې پروت دی. نو اوس به موږ راشو دې کې به موږ د دې دپاره سورس دپاره اوس هغه لوکیشن د فایل چې کوم لوکیشن دی هغه به اچوو چې څنګه موږ د فایل کوم ځای کې پروت دی. هغه چې په ډیسکټاپ کې پروت دی نو ضرورت نشته بل څه لیکلو. نو ایمیجز به ولیکو چې هغه د ایمیجز په نوم فولډر دی او دلته به ورسره بیک سلیش واچو. بیک سلیش نه بعد به موږ هغه د عکس نوم لیکو. اوس په هغې فولډر کې د عکس نوم څه شی دی؟ ایمیجز فولډر کې HTML دی او د دې به اوس دا ګورو چې دا کم فارمټ کې دی، دا JPEG فایل کې دی. نو دلته به سره دا موږ لیکو. د عکس نوم څه، تصویر نوم څه، HTML، فارمټ یې څه، ایکسټینشن یې څه، JPEG دا شو. اوس به دا کنټرول پلس S کو، دا اول نه ما ایمیج ډاټ HTML باندې ثبت کړی دی چې داسې ثبت کو S سره. اوس به راشو موږ دلته ایمیج به خلاص کو. دا وګورئ دا دلته راغلی دی، تاسو کتلی شئ د ایمیج چې کوم دی دا دلته راغلو زموږ ویب سایټ کې. دا عکس ما اپلوډ کول، هغه عکس اپلوډ شو او اوس دلته ورسره هغه هیډینګ راغلو. خو دا خپله په یو اټومیټیکلی یو خپل سایز کې دی. موږ ورته کم سایز نه دی ورکړی، موږ ورته سایز هم ورکولی شو چې هغه به موږ اوس زده کوو مخکې ویډیو کې. اوس دلته دې ته نور موږ څه شی ورکولی شو، دې ته الټ په نوم یو اټریبیوټ دی هغه هم ورکولی شو. الټ څه مطلب دی؟ الټرنیټیو، چې که چېرته د عکس خلاص نه شو یا انټرنیټ کار ونه کړو زموږ ویب سایټ کې نو څه شی به راشي؟ هغه عکس سره به یو څه لیکلي وي چې مطلب دا د څه شي عکس دی. که هغه چېرته خلاص نه شو موږ به ورسره ولیکو چې HTML image. هغه چې کله تاسو ویب سایټ اپلوډ کړئ انټرنیټ باندې مخکې فیوچر کې چې بیا چېرته انټرنیټ کار ونه کړو نو تا یوزر چې کوم وي څوک ستا ویب سایټ ګوري هغې ته که د عکس خلاص نه شو انټرنیټ د وجې هلته به راشي چې د HTML image دی دغه. اوس دلته ورسره موږ یو بل هم اټریبیوټ اچولی شو چې هغه د ټایټل په نوم دی. ټایټل چې مطلب د عکس ته موږ یو ټایټل وکړو د څه شي عکس دی که هغه انټرنیټ کار وکړي هم چې هغه راشي موږ به ورته ورکړو HTML image for practice. دا مو ثبت کړو کنټرول پلس S سره. اوس به راشو بیا خپل براوزر ته دا به ریفریش کو. دې کې کوم چینجز نه دي راغلي، کوم تغیرات نه دي راغلي، ولې چې هغه به زه اوس تاسو ته یادوم چې موږ د الټرنیټیو ورکړو، موږ درته وویل چې کله انټرنیټ کار ونه کړي هغه به راځي. خو د موږ چې ورته ټایټل ورکړو دا څنګه راځي؟ دا چې کله دلته ماوس کېږدوې دا وګوره ما ماوس کېږدولو کلیک مې نه دی کړی، دا راغلو HTML image for practice. چې دلته کېږدیم دا به راځي HTML image for practice. دلته به ورته ولیږم څه به ورته اضافي کړم چې تاسو ته پته ولګېږي چې دا ما دا شی راځي. اوس چې بیا دلته دا کېږدم دلته به ولیکو HTML image for practice on cursor.
چې کرسر پې کېږدو راځي. ښه دا تاسو کتلی شئ. دا ما ریفرش کړی نه ده چې ریفرش کو دا به اوس راځي. وبخښئ ما ریفرش کړی نه و ځکه هغه راتللو نه. ښه HTML image on cursor چې کرسر پې ونیسئ HTML image کې څه ټایټل راځي دا ټایټل به راځي. دا هم د یوزر دپاره فایده لري. دا به همیشه باید ستاسو ویب سایټ کې ستاسو عکس فوټو باندې دا واوسېږي که چېرته یوزر پې کلیک کوي هم چې هغې ته د ایمیج باره کې معلومات راځي. ولې چې ټول معلومات دلته ورکول ښه نه وي. که دلته داسې پې کلیک وکړي دلته هغې ته معلومات راغلل او بیا چې دې لرې کې معلومات لرې شول غیب شول نو دې دپاره دا فایده لري. دا ویډیو دې پورې بس وه. پر روانه ویډیو کې به موږ زده کوو چې د عکس یا تصویر چې کوم دی دا موږ دې طرف ته څنګه راوړلی شو او موږ یې دلته څنګه راوړلی شو او دې ته سایز څنګه ورکولو چې دا غټ کو یا ورکوټ یا دې نه هم داسې غټ کو یا داسې لوی کو او یا دې نه هم کوچنی کو دغه عکس یا تصویر. نو دا به موږ انشاءالله پر روانه ویډیو کې زده کوو. د نور ویډیوګانو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن یې دباو کړئ، هغه ووهئ چې تاسو ته زموږ نوټیفیکیشن راځي. نو انشاءالله موږ به تاسو ته نور کورس هم اپلوډ کوو. مننه ډېره زیاته.